د فلوراید زهري یا ټوکسیک ډوز ولې د مرګ سبب ګرځي یا چې کوم لیتل ډوز دی دا ولې د مرګ سبب ګرځي. important dose of fluoride یعنی د فلوراید چې کومه اندازه ټاکل شوې ده مهمه اندازه، یعنی د دې اندازه چې کوم ده د دې اندازې څخه د زیات یا د لانګ ټایم لپاره همدغه شانتي په لنډ وخت کې په زیات مقدار سره د فلوراید څخه استفاده کول. باید په دې چارت کې مونږ وګورو چې کومه اندازه ټاکل شوې ده د هغې د دغې اندازې په اساس باندې مونږ وکولی شو چې د فلوراید څخه استفاده وکړو، نه د ټاکل شوې اندازې څخه زیات او نه کم. نو په دې کې اول چې کوم optimal dose of fluoride for children and adults یعنی کومه چې د صحیح او دغه اندازه ده د ماشومانانو لپاره همدغه شانتي لویانو لپاره. د دې اندازه چې کوم ده هغه د باډي ویټ په اساس باندې چې کوم ده دا تعیین شوې ده، یعنی یو ماشوم وي د هغې د بدن ویټ چې کوم دی د هغې وزن اول به هغه معلوم کړی شي او همدغه شانتي د هغې نه بعد چې کوم دی د فلوراید چې کومه اندازه ده یعنی هغه به معلوم کړی شي چې د یو شخص یو ماشوم د بدن وزن دومره دی او چې کوم اندازه ورته د فلوراید ټاکل شوې ده هماغومته پکار ده چې ورکړی شي. دلته اوس چې کومه د ماشوم لپاره چې کومه اندازه ټاکل شوې ده هغه مونږ سره د فلوراید اندازه ده هغه 0.05 میلی ګرامه چې کومه اندازه ده یعنی د فلوراید اندازه ده. همدغه شانتي بیا د باډي چې کوم ویټ دی د هغې په اساس به همدغه اندازه ورکړل کیږي. بیا د بالغ لپاره چې کوم ده هغه 0.07 ده. همدغه شانتي بیا به د بالغ شخص د بدن وزن کتل کیږي همدغه دغه ورته بیا ورکل کیږي اندازه چې کوم ده. بل ټوکسیک ډوز اف فلوراید یعنی چې کومه زهري ډوز دی د فلوراید په ماشومانانو کې او په لویانو کې هغه 15 میلی ګرامه فلوراید چې کوم دی د باډي په ویټ چې کوم دی په هغې په اساس باندې دا د فلوراید چې کوم ټکسیټي دغه دی همدا اندازه ده. بل لیتل ډوز اف فلوراید په ماشومانانو کې چې کوم وژونکې فلوراید اندازه ده هغه 14 میلی ګرامه ده. همدغه شانتي د فلوراید چې کوم د باډي ویټ چې کوم دی هغه به کتل کیږي. همدغه شانتي لیتل ډوز اف فلوراید د لویانو لپاره چې کومه اندازه ټاکل شوې ده یعنی د دې اندازه چې کوم ده دا ډیره لوی اندازه ده یعنی دا ډیر د لیتل ډوز چې کوم دی دا په لویانو کې 22 میلی ګرامه چې کوم فلوراید اندازه ده دا ټاکل شوې ده، یعنی دومره چې یو شخص استعمال کړي د هغه دې ډوز ته بیا موږ لیتل ډوز وایو. effects of fluoride toxicity کې په chronic toxicity باندې خبرې کوي یا په chronic effects چې کوم دي کومې چې مزمن اغیزې دي د فلوراید toxicity په هغې کې اول dental fluorosis دی، یعنی هر کله چې یو شخص لانګ ټایم لپاره د فلوراید څخه استفاده کوي نو په هغې کې به ډینټل فلوروسیس رامنځته کیږي، یعنی په غاښونو کې چې کوم دی فلوروسیس رامنځته کیږي. دویم چې کوم دی هغه سکیلیټل فلوروسیس دی، یعنی هر کله یو شخص د لانګ ټایم لپاره د فلوراید څخه استفاده کوي نو د هغې په سکیلیټ کې چې کوم دی مختلف تغییرات چې کوم دی هغه رامنځته کیږي. دا هغه حالتونه دي هر کله چې یو شخص په
زیات مقدار سره او د اوږد مهال لپاره د فلوراید څخه استفاده کوي، نو دا حالتونه چې کوم دی په هغې شخص کې به رامنځته کیږي، یعنی ډینټل فلوروسیس دی او سکلیټل فلوروسیس چې کوم دی دا به په دغې شخص کې لیدل کیږي. افیکټس اف فلوراید ټوکسیسیټي کې په کرونیک ټوکسیسیټي باندې خبرې کوي یا په کرونیک افیکټ چې کوم دی کومې چې مزمن اغیزې دي د فلوراید ټوکسیسیټي په هغې کې اول ډینټل فلوروسیس دی، یعنی هر کله چې یو شخص لانګ ټایم لپاره د فلوراید څخه استفاده کوي نو په هغې کې به ډینټل فلوروسیس رامنځته کیږي، یعنی په غاښونو کې چې کوم دی فلوروسیس رامنځته کیږي. دویم چې کوم دی هغه سکلیټل فلوروسیس دی، یعنی هر کله یو شخص د لانګ ټایم لپاره د فلوراید څخه استفاده کوي نو د هغې په سکلیټ کې چې کوم دی مختلف تغییرات چې کوم دی هغه رامنځته کیږي. دا هغه حالتونه دي هر کله چې یو شخص په زیات مقدار سره او د اوږد مهال لپاره د فلوراید څخه استفاده کوي نو دا حالتونه چې کوم دی په هغې شخص کې به رامنځته کیږي، یعنی ډینټل فلوروسیس دی او سکلیټل فلوروسیس چې کوم دی دا به په دغې شخص کې لیدل کیږي. فیټل ډیفیکټس یا د نوي زیږېدنې ماشوم باندې کومې اغیزې لري؟ هر کله چې یو پریګننټ وومن یا حامله ښځه د زیات وخت لپاره د فلوراید څخه استفاده کوي نو په دې کې به کومې اغیزې په ماشوم باندې به کومې اغیزې رامنځته کوي. وایي فلوراید چې کوم دی دا د پلاسینټا څخه تیریږي او د ماشوم چې کوم فیټل ټیشوز دي یا انساج دي هغې ته داخلیږي. هر کله چې فلوراید د پلاسینټا څخه تیر شي او ماشوم کوم ارګانز دي یا انساج دي هغې ته داخل شي نو په دغې وخت کې د ماشوم چې کوم بونز دي هغه میچوري لا صحیح نه پخ شوي نو په دغې باندې اغیزه چې کوم دی دا پکې رامنځته کوي. همدغه شانتې په چې کوم کروموزومونه دي په هغې باندې هم اغیزه کوي، یعنی هر کله چې بیا ماشوم پیدا شي د هغې یا به لاس کې مشکل وي، لاس به نه وي، یعنی یو نیمګړتیا چې کوم ده هغه په ماشوم کې چې کوم دی هغه رامنځته کیږي. بل چې کوم دی په هر کله چې یو پریګننټ وومن هغه په لانګ ټایم لپاره د فلوراید څخه استفاده کوي نو په هغې کې بل کومه اغیزه په ماشوم باندې رامنځته کوي هغه د ماشوم کم برین دی په دغې باندې اغیزه کوي او دغه ماشوم چې کم برین دی په دغې باندې اغیزه کوي او ماشوم چې کوم دی خپل د دماغو چې کوم نارمل کنډیشن دی هغه د لاسه ورکوي او ماشوم چې کوم دی کوم نیورل ډسپلازیا ده هغه پکې رامنځته کیږي، یعنی کوم نرو سیل چې کوم دی هغه خپله دنده د لاسه ورکوي او نیورل ډسپلازیا دا پکې رامنځته کیږي.